د دې ورو پوښتنه ده چې کله مونځ کوونکی سجدې ته ځي آیا دا به خپل لاسونه مخکې وړي ځمکې ته او که زنګونان به مخکې وړي؟ جواب دا دی ورو په دې مسله کې هم د اهل علمو څه اندازه اختلاف شته دی. یو قول په دې کې د اهل علمو دا دی چې دا به زنګونان مخکې وړي، اول به زنګونان په ځمکه باندې ږدي بیا به لاسونه ږدي، او دا د جمهور اهل علمو نظر دی، د ډیرو اهل علم قول دی. لکه امام ترمذی رحمه الله په خپل کتاب سنن کې فرمایي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم، د ډیرو اهل علم په نسبت باندې اول با زنګونان خپل وړي، چې من جمله د هغې نه امام ابو حنیفه رحمه الله هم دی، امام شافعي رحمه الله هم دی، او یو روایت د امام احمد رحمه الله نه هم نقل دی. او دلیل د دې اهل علم هغه روایت د وائل ابن حجر رضی الله عنه دی چې هغه فرمایي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وشكل النبي صلى الله عليه وسلم ركوع سجدة تو اول بخبل زنگونان اخوستل دلاسون مخکی، شكل او پاسیده اول بخبل لاسون جگول. دا روایت امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجه وغيره رحمه الله غي نقل کړی دی. او د هغې بعد دغه رای او دغه قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم راجح کړی دی په مجموع الفتاوا 2 جلد کې. هم دغه رنګي دغه شاګر امام ابن القیم رحمه الله د هغې نظر هم دی. حدیث په دې باب کې صریح دی چې زنګونان به ول سره وړي، او دا حدیث دی صحیح کړی دی، دی په نسبت باندې صحیح دی ځکه عمل وکړي. ولو چې په دې حدیث کې کلام شته د اهل علم او نور اهل علم دا ضعیف کړی دی. کوم اهل علم چې هغه په دې قائل دي چې اول بلا سونه وړي، هغه په نسبت باندې دا حدیث کمزور دی ځکه په دې عمل نه کوي. چې چیرته کمزور او تنخ کار کېدل هغه په دې قول عمل کوله، او دغه جمهور امت چې په دې باندې عمل کوي نو هغه دا حدیث صحیح لري چې من جمله دا غنه شیخ الاسلام هم دغه رنګ ابن قیم رحمه الله او په دې عصر کې ابن عثیمین رحمه الله وغيره دا غي نظر هم دي. دویم قول په دې کې دا دی چې اول بلا سونه مخکې وړي، لکه دا د امام مالک رحمه الله نظر هم دی، او د امام اوزاعي او د اکثرو محدثین نظر هم دا دی چې لاسونه به وړي. دلیل د دې هغه حدیث د ابو هريره رضی الله عنه د جواب فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وای کله چې یو تن په تاسو کې سجده کوي د وخ بشان دي ډونګ نه وای بلکې مخکې د خپل لاسونه کې دي د زنګونانو نه. او دا روایت امام احمد، امام ابو داود، ترمذی، نسائی وغيره رحمه الله نقل کړی دی او اهل علم صحیح کړی دی. نو دواړو طرف ته حدیث په دې باب کې شته دی. دا مسله هم اجتهادي مسله ده، بعض اهل علم یو روایت صحیح کړی، بعض بل صحیح کړی دی. شیخ الاسلام رحمه الله په دې باب کې سره د دینه چې داغه موقف دا چې زنګونان به مخکې وړي ډېر خپل جلیل قدر خبره کړې ده، په هغه باندې تسلی سړی کیږي. هغه فرمایي په مجموع الفتاوا کې وای اما الصلاه بكليهما فجائزه باتفاق العلماء. وای منځ په دې دواړو طریقو باندې دا جائز دی، چې سړی زنګونان مخکې وړل منځ جائز دی او صحیح، او کچا لاسونه مخکې وړل د دواړو په دې کې اتفاق دی. یو عالم هم په دې باندې په دې کې اختلاف دی، امام هم نشته دی. نو به وی شي دومره ده چې ولکن تنازعوا فی الافضل، په دې کې اختلاف چې کم دی هغه صرف افضلیت کې دی چې کم یو افضل دی، مخکې لاسونه وړل او که زنګونان مخکې وړل. نو په دې وجه باندې چې کم عالم ته او کم رور ته کم طرف کم جانب دا د دلیل د نگانه راجح ښکاره شو، په هغې باندې به عمل کوي. موږ ته خپله لاسونه وړل مخکې دا راته راجح ښکاري. والله تعالی اعلم. نور علم الله جل جلاله ته دی. په داسې مسایلو کې داسې اختلافي اجتهادي مسایل چې په دې کې به سړی قطعي فیصله نه کوي چې لکه دا صحیح دی او دا بل غلط دی، ځکه دا ډېره سخته خبره ده، داسې خبره اهل علم نه کوي. فاضله طلاب به چېرته دا وصول رجیس خبره وکړي. اوس کې بالفرض زه داسې ویم چې لکه دا دویم قول صحیح دی اول غلط دی، دا خو ډېره بعیده ده زما د شان نه چې داسې لوی ائمه جمهور امت چې په هغې کې به شیخ الاسلام داسې لوی لوی علمای زه په هغې ګز راښکاږم، بلکې زه به داسې ما ته دا راجحه ښکاري او علم الله سره ده کېدای شي دغه. نو هر یو ته داسې په اجتهادي مسایلو کې ادا کول پکاري. اکثر بعضې مسلمانان ورونه زموږ ډېر تیز وي، یو مسله یو رای یو عالم خوښه شي یا یو قول ورته دغه ښکاره شي، بس هغه صحیح او باقي نور په هغې باندې ګز راښکاږي. په داسې اجتهادي مسایلو کې ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. د دواړه جایز، لیکن اختلاف چې دی په افضلیت کې دی. موږ ته خپله لاسونه مخکې وړل افضل ښکاري، و انور جایز دواړه دي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.